د خلیفه برج یا برج خلیفه د اسمان د ګرد د عرب متحده ایالاتو د دوبۍ په ښار کې رغول شوی دی. دا برج 163 د ګټې اخیستنې لوړ پوړونه لري او د 828 متره لوړوالي درلودونکی دی. د نن ورځې دا برج د نړۍ تر ټولو لوړ اسماني ګرځې دی. د دې برج د رغولو چارې په 2004 کال کې پیل او په 2010 کال کې بشپړ شوې. د دې برج نوم د اماراتو د حاکم خلیفه بن زاید النهیان په ویاړ د خلیفه برج کېښودل شو. دا برج ډیر لوی دی. په دې برج کې ډیر مختلف ځایونه شته، هوټلونه، رستورانتونه او په خاصه بیا پر دې باندې د ملک په سطحه چې ډیر مشهوره وي یا خو لوړ برج سرته خیږي یا خپل عکس د نندارې په شکل ورته ښکاره کوي. خو څو کاله پرلپسې زموږ د درې رنګه بیرغ د افغانستان دلته د ازادۍ په ورځ ښودل کیږي او د ښودلو قیمت 2,40,000